راځو شاباس مایکروسافټ ایکسس ته. مایکروسافټ ایکسس ډیټابیس 1 کې بیا راځو شاباس نمبر سره ډیټابیس 1 کې یا ټیبل خو موږ پراپرټي ویل نه کمبو باکس کوم ته یوزا پر پوس ولا اس باک کمبو باکس او ټیبل پراپرټي کې پوس ولا نه ټیبل پراپرټي کې موږ پوس لوس راځو چې کوم شاباس نن همدا ټیبل څخه موږ راځو سټارټینګ موږ کیږي دا د ټیبل د سي د ټیبل شیر پوینټ کې ویډیو بل شی مختلف دا به جوړ شوی دي نه مختلف جوړ شوی ټیبلان دي او ټیبل ډیزاین دی دا په یوه باندې ټیبل ډیزاین باندې او ټیبل جوړه د دې ځان دا لکاول چې ټیبل موږ راځي ټیبل جوړول دي سي نن موږ راځو چې شروع کوو شاباس کیوري ډیزاین شروع کوو کیوري ګوري موږ ویلو چې دا ډیټابیس چې جوړیږي هغه تر څو مرحلو وځي لکه ټیبل جوړېدل دي سورس د دې زموږ د ډیټا د کومه ځای اخیستل کیږي د ټیبل اخیستل کستا کیوري ختم سي په کیوري دي جوړ کړي مطلب راځو کیوري و چې کیوري جوړو دا تاسو سره وایي کیوري غواړي په کیوري کې اضافه کې بوت دواړه هم کیوري هم ټیبل خالي ټیبل دي زم ټیبل نه اډ کړه راغی پر دې باندې د ډبل کلیک کې اندر ډریګ کړه چې راکاش کوم ټول فلټر راغله کنه اوس مطلب دا دی چې په دې کې موږ دا رن کو ګور دا موږ ته دا کیوري وشو په کیوري کې موږ څه کولای شو شاباس وعلیکم السلام علیکم دا ورته په څپاوي بیا به څه وخت کار برای می ګرځش په قسم د چې دریا په خو بندي دا دریا په وای نه اڅپی سمندر وای دا په خو بندي دا سره یو مارم مشهور چې چا په تاثر سره وها دې دریا دا بیا داسې سوچ چې دا وی ولا عبارت په دا وګو کې داسې نن نو ته او بل څه پر ګرځي لکه غالک کوم ځکه چې نن ما دا تعبیر ورکړ چې هغه د اثر په حال دي انشاء الله اولاد ان شاء الله وګورو نه مشتاقین ښه اوس راځو شاباس ګوري کیوري جوړه سو کنه سو جوړي کیوري موږ چیز کولای شو په کیوري کې موږ فارموله اپلای کولای شو رنگ کیوري جوړولای شو صحیح ده سر مخلاصيږي چیز کولای او تعریفات زیات چې سلیکټ کیوري ده او سیکوئل دی مثلا ډیلیټ کیوري ده اپینډ کیوري ده او کراس ټیپ کیوري ده سمبل کیوري ده میچ ان ډوپلیکیټ فایند ان ډوپلیکیټ فایند ان میچ ډوپلیکیټ کیوري ده دا کیوریان رقمونه دي دا کیوریان ګورئ موږ دا ترازو دا کیوري باندې رائټ کلیک دی ډیزاین ترازو دا کیوریان ټول مستشکاري سلیکټ کیوري ده میک ټیبل دی اپینډ کیوري ده اپډیټ کیوري ده کراس ټیپ کیوري ده ډیلیټ کیوري ده او یونین کیوري ده صحیح ده پاس تھرو کیوري ده صحیح ده ډیلیټ ډیفینیشن کیوري ده دا نور سره د کیوریانو رقمونه دي صحیح ده ټایپونه دي کیوریانو سر مخلاص وای څو ټایپ وسو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ټایپ نور سره چی دي کیوریان اوس موږ درس نن دې موږ سلیکټ کیوري ده کومه کیوري ده سلیکټ کیوري ده او څه خراب شي راځه کله کله مشه مې ګټلې و نه آگا بیٹر چالان کا سم خلاصو اوس مطلب په دې کې ورکی موږ چیز کولای شو دلته راځو کرایټریا ده یو موږ سره چیز دی سورت شي شوی اسندینګ و ډیسندینګ دی دا موږ تاسو ویلي کني وی دي پرې لکه ایز په د زیډ سره په داسې ترتیبول دي بل موږ سره چیز دی شو چی غواړي چې وشي اوس کوم دا کې ورید درا سورن کو مطلب رن موږ سره ټول شان شي ضرورت ان چې یاره پیډ مشه پیډ مطلب باید ونشي او بل کوم دلته راځو دا هغه ډیلیټو دا مرته ځان ورته لیکل دي نه دا ورمرته د دې ودې دا نه جمع کی رزلټ نه راکړي مطلب یو کس دونه پیډ کړی دي څونه پات صحیح ده و دراسو ډیزاین باندې بیا کلیک بیا دراسو ورته وای چې یاره دا پیډ مشه دا چې ختم کړه رن کوو کیوري تاسو سره پیډ نشي مطلب یو کالم یو ډیټا باندې شي تر مخلاص باندې په دې څه باندې وابر ډیزاین تراز ورته وای چې یاره دا توشه بیا چې بیا بدل شي رن کا بیا درته شي تر مخلاص څه باندې ها
ښه بل دی دلته زموږ سره کرایټریا ده کرایټریا موږ هم ډیفاین کولی شو مطلب دلته لیکو چې کوس انټر your ID to find کوس باندې صحیح ده رن مطلب زور دا چې دوه آی ډي والا راته وشه اوکې کا او سرچ باکس خدا چې موږ په فارم کې بیا د دې لپاره خاص کوډینګ کوو هغه بیا بیل ده مطلب اوس راځو موږ دلته په کیوري کې چې وګورو موږ سره څو فیلډ دی رائټ کلیک ویو مطلب دلته راځه اوکې کا دغه شي صفر نو موږ باید دلته یو بل کیوري هم د دې جوړ کړو چې مطلب موږ ته مکمل ریزلټ راځي سر مخلاصیږي باندې دا به سیف کیوري ټول اوس دا کیوري ټول چې رن کوم ته ټول معلومات شي نه اوس په ټیبل کې چې موږ څونه زیاتوالی راولو دا په کیوري کې هم راځي دلته راځو مطلب بل نوم چې شي څلورم نمبر خان ټیچر دی دا دومره سیلري ده دونه غلي پیډ کړي دي او بل پنځم دی دا خالد انجینر دومره سیلري ده دومره پیډ شوي دي شپږم احمد ولی ډاکټر اوم اټو نمبر نه دی اخیستی دلته راځو مطلب بل څوک دی بل کریم دی چې دی کلینر دا سیلري د نو پیټ کړي اوس کدا موږ وګورو دلته کیوري تراسو په کیوري کې بم دا راغلی اوس کدا کیوري مطلب دا دی چې کیوري موږ ډیلیټ کو دا معنا نه چې موږ ډیټا آلته ځي که موږ دا ټیبل ډیلیټ کو دا ډیټا به ضرور ټول اصلي سورس ټیبل صحیح ده و څه شو اوس مطلب دا دی چې موږ د دې فارم چې جوړو فارم هم ډیر ښایسته راځي اوس که موږ دلته راسو کلیک کوو مطلب دلته رائټ کلیک ورته وایي چې ګور وایي انټر یور آی ډي ټو فایند مطلب زه ورته وایم چې څوم آی ډي دلته به راځي یو کوډ ورته ورکړم چې بټوین څو دریم اینډ شپږم نیکی دا دلته به راځم ورته وایم پنځم آی ډي هر یو چې سرچ کوي هغه پیدا کوي اوس که موږ دلته راسو رائټ کلیک وکړو ډیزاین ته بیا راسو د هغه نه بعد اور غواړم بای نیم هم سرچ کړم مطلب آی ډي نه غواړم بای نیم غواړم چې دا سرچنګ وکړم دلته راځم ورته وایم چې enter your name to find or search صحیح ده رائٹ کلک به وکړئ دلته به راسئ زوم به کړئ صحیح ده دې دلته قوس باندې صحیح شو اوس دا رنګ یا دا را سیف کړه ځان سره دا کیوري سیف وایي چې ډبل کلیک کوئ څه درته وایي چې دا کیوري رن کړئ انټر یور نیم ټو فایند اور سرچ مطلب څوک دې زه ورته وایم چې راته پیدا کړه خالد یو نوم راته سرچ کړي چې راته سرچ کړي شاباس نوم سرچ کړي خو دا که ګورئ دا که موږ د فارم سره د اکټیویټي ورکو مطلب په سرچ کې په کیوري کې موږ دا کار کوو چې فارمولې اپلای کړو یا داسې اکشنونه ورته ورکړو چې بیا تر څو موږ په فارم کې دا سرچ کوو موږ ته په ډېر اسانۍ سره یو نوم پیدا شي او بل شی پیدا شي سر مو نه خلاص سر مو خلاص شي سمجھ ګورئ موږ ټیبل جوړو د ټیبل څخه کیوري جوړو کیوري کې موږ فارمولې اپلای کړې دي اوس ګورئ موږ فارمولې دلته نه دي اپلای کړې دي ټیبل کې ټیبل ټو ته راسه دلته فارموله نه ده اپلای کړه چیرې دا رنم کې ګوره په بیلنس کې دا شی نه شي نو موږ باید دا چې وکړو دلته راسو په بیلنس کې رائټ کلیک وکړو دلته راسو زوم ته راسو په دې ځای کې ډبل کوټیشن دلته ورته وایي چې سیلري ماینس څه شي پیډ بس اوس دا رنګ ګورئ غلط کړی مې یو کار لا بل وکړو رائټ کلیک زوم دلته ورته وایي چې یاره
سیلری جمع پیډ مثال باید د دې سره بل فیلډ هم وایي چې موږ سیلری او بل فیلډ سره جمع کولی پیډ مزین منفي کولی لکه اور ټایم ما پرې اوس دلته راز ورته وایي چې مثال اوس به مایل شکل ورته وایي چې سیلری ماینس شي پیډ دی نه دا وایي دا وایي اوس ګورئ موږ راځو دلته صحیح رزلټ اوس راکړي مطلب یو کس دی سیلری څو ده 9000 ده دا ورکړي څو دي مطلب 15000 ده ورکړي وای څو پات کیږي 4000 ګوره دا کیوري ده دا موږ فارمولا اپلای کړو سر مخلاص باندې ودا کلوز کا دا سیو کا ودا موږ څنګه کولای شو دا ډبل کلیک وو موږ ته چې راکړي شابس دلته موږ راځو په دې باندې مطلب غواړو چې پیدا کړو دلته یو نوم پیدا کړو لکه خالد صحیح ده دا پیدا کوو چې کو اوس دې ځای کې راځو شابس ډیزاین ته راځو ته ډیزاین کیوري ته راځو د دې فارم جوړو چې د فارم سره دا کنیکټیویټي څنګه کیږي ما ګوري دا د اوس فارم چې موږ کوم کوډ کوم وایي دا به یادوي نه وي صحیح ده ما دې ته وګورو چې موږ دا کوډ دا څنګه کیږي څنګه کنیکټیویټي د دې کیږي صحیح ده کیوري د فارم سره څنګه کیږي نو مطلب را به چې دا فارم ډیزاین ته existing field show all fields table 1 هر یو بدل ته داسې وتا شي آسان لار بلو چې موږ راځو نه دې لپاره به چې شو شابس یو بٹن براوه تا بٹن چې مراوه ته ورته وایي چې کیوري مطلب ته نوم ته اعتبار نشته صحیح ده دا خو موږ د دې لپاره ورکړو چې موږ کو رائټ کلیک کوډ بلډر بلډ ایونت ودل تر اوسه ورته وایي چې ډو سیمډي ډاټ اوپن څه شي اوپن کا اوپن کیوري کوټیشن کومه کیوري اوپن کا د کیوري 1 په نامه چې کوم ده بیا کوټیشن کا اوس باندې صحیح شو دا فارم سیو و دا فارم چې درم کنه موږ راځو ته کلیک کم نوم والا غواړي چې پیدا کړي ګورئ مطلب نوم والا غواړي پیدا کوم خالد اوکې کا څو کې درته تا سرمنس کلاس مطلب دا دی چې دا بیا موږ د چی سره کنیکټیویټي وکړو شابس آفرین بیا کنیکټیویټي نو اوس راځو کیوري باندې رائټ کلیک وکړو دلته ګورې موږ چې دا اوپن کوو ماته وایي نوم راچو رائټ کلیک وکړه ډیزاین ته راسه د کیوري بل باجاب کوس بیا شروع یو کس دی مثال موږ څو کرایټیریا کولای شو جوړ کړو مطلب نیم چې شي دی یو کس دی تا ته مکمل معلوم دی چې نوم یې دا دی اوس داسې به ټیچر یا خالد په نامه به دوه نفر بیا به څه کوي تا د دواړه نومه د خالد په نامه راپورته نه مطلب دوه نومه د خالد په نامه دواړه راپورته تا ته باید معلوم وي چې د دې کس آی ډي دا ده نوم یې دا دی وظیفه دا ده سیلری یې دومره سر نس ګورئ دې دپاره بیا چې کو کرایټیریا کې راځو کرایټیریا کې لیکو چې کوس انټر یور آی ډي دا خو آی ډي وراچو بیا به ګورئ سټپ بای سټپ لاندې راځي کوس پلیز enter your name to find بیا برازي دا بل کرایټیریا what is your job please select your
job. There are ورته وایي salary. How many یا څنګه وکړو salary څومره ده how much salary does this person have has na have راځي سر مخلاصو پیډ څونه پیډ کړي بیا کرایټیریا شروع راځم زه ورته وایم ګورئ کومې بدي کې یو شی غلط کې بیا نوم نه دی باید ټولو سوالو ته صحیح جوابونه ورکړي لکه نه یا کوېسچنونه چې په ځای کې کوي وایي دا څه بلا ما پسې ګوره وروره موږ څه دلته ټرانسلیټر موږ ما چې کار مطلب دا نه دی چې سپلینګ غلط شي تاسو ته شی نه درکوي سپلینګ خبره نه ده how much did you pay راځي اوس نه pay انسان تا ورکړي دي صحیح ده اوس به راسو داسې نوم به پیدا کوو اوس چې موږ ته معلومې پته ولګي دا به سیف کړي مطلب یو کس دی آی ډي هم ګوري شانې ګرده ګوري ښه مطلب عالی دی اول نمبر دی عالی نومیږي ټیچر دی 9000 سیلری ده 5000 پیډ کړي دي صحیح ده اوس به راسو وایي چې شورا چې څه لیکل دي آی ډي چې دی نمبر 1 دی اول آی ډي دی انټر څه وایي عالی دی what is your job please select your job teacher how much salary does this person have मतलब नजर how much did you pay तो पे कड़ी دا یو غلط کې استاد هغه 50 سوالونه لاله او غلط کړه سوالونه غلط انټر سر د خلاصو ګوره دم ټیچر دی سیلری زم په کړی دا او بل چې دین نه سره دی په دته چې د دوی نمانو هغه جوابونه چې دي ټول تقریبا ټول شامل دي صحیح ده سر مخلاص یې او بل موږ راځو رائټ کلیک وکړي ډیزاین ته راسي دا خو د کرایټیریا خبرو کرایټیریا کوم سر خلاص شو څو کرایټیریا وی لګولای شو شابهی که څه مشکل نه لري او اوس دا کلوز که دا سیف که اوس مې بیا ستاسو څخه غوښتنه نه کوي ډایرکټ ورته مکمل کیوري ده شیشه ډیزاین ته راسي بیا کیوري مو راواخیستل اوس یې کو غواړو چې فارموله اپلای کړو مطلب دا دا سره جمع کړو رائټ کلیک به وکړئ دا به راسي وویل کړي چې کوټیشن سیلری پلس څه شي پیډ بس اوکې که دا دا راځي 9000 او 5000 څو کېږي 3000 او 1500 څو کېږي 3000 9000 او 9000 8000 و د دې چې موږ چې جوړو د دې نه چې موږ یو فارم جوړو نو بیا موږ ته فارم کې صحیح رسېږي تراسه فارم باندې صحیح ده دا پریویو کنه صاف فارم کولای شئ د ریکارډو ته اشاره مخته ولاړ شئ نه اول ریکارډ دی دویم ریکارډ دریم څلورم پنځم شپږم سر مخلاص باندې څه باندې پوس ولا نه اس پوس ډیر وسه دا تر پراپرټي نه دی وسه اوس یو بل فیلډ هم دلته اضافه کوو رایټ کلیک وکړئ انزرټ را دلته ورته وایي چې اور ټایم مثال نمبر دا به کلوز کړو دا به رن
دا به مې سکو دا تراسو کنه اوس راځو ټیبل خلاصو دلته مې دونه ور ټایم ورته ورکړي دې دونه ور ټایم دلته دا چې کو دا فیلډ بای ایکسپینډ ورته ورکړي ایکسپینډ څه معنا مصرفیه صحیح شو اور ټایم راغی ورسره نه چې بلان بدل نه شو دغه دیس کیوري دراسه کړئ اډ سلیکټ شا اوس څه کو شابه اوس کله موږ رن کو مطلب فارمولا نشته نو صحیح دی نه باید دا چې وسی چې موږ سیلري او ټایم سره جمع کوو او منفي څه کو एक्सपेंड इनमेंट मतलब दा मसरफ ته کړی دی نه اوس برا سو رائټ کلیک کیوري وان دی کټو دی کیوري وان ته برا رائټ کلیک ډیزاین راوځي دی ځای کې څه ده بیلانس رائټ کلیک وکا زوم ترازو ته ولکه چې سیلری جامع our time minus pay बस रन का غلط फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शा वही पेट चीड़ दे एक्सपेंड दे तो सब लगा ज़्यादा शायद राम ना एक्सपेंड रन بیا هم په یو شي کې غلطي شته صحیح جو چې مطلب باندې غلطي وکړه بس غلطي د ګور مرته شوی دا سپکه غلطي ده ور په کمپیوټر کې غاټه غلطي او اصلي په اسلام کې دا غاټه غلطي او کوچنی غلطي ده درواغ شي نه سال کله فلم کتلې راځي واشي مې نه کتلې دا ګوره تاسو خاصیت باندې مشکل خلاص بس